الله وی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یعنی او تاسو کوم چې ایمان لرئ اسلام ته راشئ کوم چې د الله ستاسو لپاره تمام کړی دی. کافه یعنی مکمل، د بغیر څه شی پرېښی. نو دا څه معنی لري؟ پرفیکټ یعنی د کامل مسلمان جوړ شئ، او که الله دومره اوچت معیار ایښی دی چې تاسو کله هم د څه ګناه ونه کئ، څه خطا ونه کئ. نو زه تاسو ته تپوس کوم چې الله دا وایي که نه؟ نو دې خبرې جواب دی چې الله بالکل هم دا نه وایي. ځکه چې څنګه د صحابه رضی الله عنهم تر ټولو کې نیک انسانان وو. کنتم خیر امة اخرجت للناس، دوی د دنیا لپاره یو مثال وو، خو بیا هم د کامل انسانان نه یو. نو رسول صلی الله علیه وسلم ویل کل بنی آدم خطا، یعنی د آدم اولاد نه هر یو به ګناه کوي، خو هغوی کې به بهتر هغه وي کوم چې توبه وکړي. نو الله ستاسو ته پرفیکټ یعنی کامل جوړېدو نه وایي، هغه تاسو ته د اسلام ته مکمل طریقې سره راتلو نه وایي، او دا چې تاسو د الله هر فیصله او حکم ومنئ. نو الله وایي چې څوک ایمان راوړي نو هغه به د رسول او الله خبرې قبولې کړي او د سوال نه کوي او د زړه کې د ایمان ساتي او په هغې خبرو د زړه نه اطاعت کوي. او د اسلام ډېرې هم داسې خبرې دي چې کوم موږ نه پوهیږو، خو دا د الله خوښه ده او هغه حکمت لري. او د ځینې خبرې داسې دي چې چا جواب د دنیا ټولو کې لوی عالمانو سره هم نشته، او هغوی د خبرو جواب صرف الله سره دی. څنګه چې څوک تاسو نه تپوس وکړي چې د الله 5 وخت مونځونه ولې ویلي دي، چې د 3 او 4 ولې نه دي ویلي، 6 او 2 ولې نه دي ویلي، د 5 ولې ویلي دي، نو موږ کې هیڅ کوم خبر نه دی، ځکه چې د الله ویلي دي 5 وخت مونځ کوئ نو موږ یې کوو. ځکه چې موږ د الله خبرې په ایمان راوړو، موږ ومنو چې څه هم هغې موږ ته ویلي دي، خو دا هی ایمان نښه ده چې موږ ګناه وکړو نو موږ توبه وکړو، ځکه چې موږ کامل نه یو.